که ته غواړې که نه چې الله دې کله هم ستا په دې زړه باندې ګرد او غم رانولي، الله دې کله هم تا په ژوند کې مالي محتاج چاته نه کړي که نه، نو یو عادت درته ښیم، هغه بس په ځان کې راول. هغه وایي که نه، وایي ربه مننه د ستا ډېره چې جیب د خالي او زړه دې مست راکو. نو چې چېرته هم په ژوند کې چېرته ځې که نه، چېرته دې سفر شو، چېرته دې ناسته شوه، چېرته چا کره روانې، خالي لاس مه ځه. الله رب العزت 10 روپۍ وس درکړی دی، 20 روپۍ وس درکړی، هغې کې هغه د 50 روپو سره هله ځه. یاره ډېر نه ډېر ته غریبي د یو 10 روپو ټافیانې یا د یو 10 روپو دا ببل یا چکلیټ دا په دې خپل جیب کې کېده، او چې په لاره باندې تېرېږي نو د وړو ماشومانو ته په خپله کوڅه کې خپل چاڼ ګاونډ کې ورکوه. دام نشي کوی چېرته باجره راله او په لوښي کې کېده، بره چت باندې مرغو ته کېده. دام درنه نه کېږي سړه روټۍ ګوره هغه سپو ته کېده. دام درنه نه کېږي اوبه په هر کور کې موجود دي، یو لوښی ډکوه او په چت یې کېده چې د الله رب العزت دا مرغیز کړي. ته قسم دې دا صفت په ځان کې راوله او یو بل شی په ځان کې راوله چې په جیب کې د اخري نوټ پاتې که نه، ښه په درزې لګوه. دا سوچ دا وهم را نه ولې چې دا ختم شو بل به د کومه راځي، دا چې د کومه راغلی داسې به نور هم راځي، یا چې دا لاړو نور خو نه راځي، چې څه دې په نصیب څه دې په تقدیر تا ته به میلاویږي. خو د دې عادتونو سره یو ستا مالي تنګي او د زړه د غم بلا نه لرې کوي، بلکې الله به دې ورسره داسې ژوند نصیب کړي او داسې برکتي انسان به جوړ شي چې چېرته ځې ستا د وجې به آبادي جوړېږي. په خلکو ګران، د خلکو په زړه کې مینه، د خلکو در سره محبت او د خلکو به در سره مینه سي وایي. په خپل کور کې داسې آبادي جوړه کړه چې 15-20 روپۍ روزانه خرچ کوه، خو خرچ کوه. ته بیا ګوره خپل ژوند ته، شوم او کنجوس او بخیل سړی او د بخل ژوند دا کله هم خوند نه کوي چې څه الله